له اختر نه وروسته د کابل ښار په هره څنډه کې د لوی اختر د قربانیو نښې نښانې لیدل کیږي او دغه نښې او آثار دا ښیي چې ځینو خلکو د قربانیو پر مهال د ښار پاکۍ ته هیڅ پام نه دی کړی. ځینو خلکو د څارویو پوستکي، هډونه او داسې نورې ټوټې د ښار په ډیرو برخو کې په بې پروایۍ سره اخوا دیخوا غورځولي او د ښار ښکلا یې پرې کمه کړې ده. د څارویو دغو بیکاره او فاضله موادو نه یوازې دا چې هوا یې ککړه کړې، بلکې ځینې خلک په یو لړ ناروغیو اخته کړي هم دي. خلک وایي خصوصا بعد از عید که مردم همیشه کمبای گوسپندی چیزا رو اینجا انداخته بود، بسیار ما را همه تعفن و همه بوی از او را به تکلیف ساخته بود، حتی ما در خانه شیشته نمیتونستیم. په افغانستان کې د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر هر کال د لوی اختر په ورځو کې هغه کسان چې قرباني پرې واجب وي د خپلې وسې سره سم څاروي حلالوي. خو ځینې په دې برخه کې د اسلام دې مسئلې ته چې نظافت د ایمان جز دی پام نه کوي. دغه کسان په دې بې پروایۍ سره نه یوازې دا چې نظافت خرابوي، بلکې د یو عالي فرهنګ له اصولو سرغړونه هم کوي. له لوی اختر وروسته د کابل ښار د اکثرو ناحیو اوسیدونکو له دې حالته شکایتونه وکړل. په تیره د یاد ښار د 10مې ناحیې کورنۍ چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر ترڅنګ میشتې دي، د دې ناحیې یو اوسیدونکي حیات الله امیر ازادي راډیو ته وویل د کابل ښاروالۍ د تنظیفاتو ریاست ته د سیمې د ککړتیا په اړه شکایتونه کړي، خو پر وړاندې تر اوسه هم اقدام نه دی شوی. با نگران تلفن کردیم، گفت که بعد از عید ما میایم امو را میوردارم. متاسفانه که نامدن. باز اینمیجا مردم بودن، باز برش تلفن کردیم، باز نامدن. او روز خود ما دم هفته رفتیم برش گفتم آمر تنظیفش برآمده بود، 2 همکاراش بودن. ما برش گفتم که تو ما را گفت که ما تو را میشناسیم، یگان وقت زنگ میزنی دیگه خوب شد که از نزدیک شما را دی ما را در پلان میگیریم. ځینې خلک بیا وایي د اسلام د ارشاداتو او د یو عالي فرهنګ د اصولو په پام کې نیولو سره د ښاروالۍ ترڅنګ خلکو ته هم پکار ده چې د ښار په پاکۍ کې برخه واخلي. دا چې کابل ښاروالۍ تر اوسه په دې اړه اقدام نه دی کړی او یا د خلکو شکایتونه نه دي اورېدلي، موضوع مو د دې ارګان د تنظیفاتو له رئیس نثار احمد حبیبي غوري سره شریکه کړه. ښاغلي حبیبي غوري وویل د لوی اختر په ورځو کې د خلکو لخوا د کثافاتو په سبان دی 10,000 صندوقونو کې کثافات واچول شول او دوی د اختر له ورځو راهیسې تر اوسه پورې هڅې کوي چې دغه کثافات له ښاره وباسي. ما بسیار به شدت کار میکنیم، کوشش میکنیم که پس اوضاع تنظیفی نرمال شود و شبانه روزی تلاش داریم که جوابگو باشیم به نظافت شهر کابل و این مسئولیت ماست. مردم حق دارن انتقاد بکنن، حق دارن شکایت بکنن، اما گاهی مشکلاتی تکنیکی و مشکلاتی فنی پیش میآید که این مشکلات به بار میآید، اما ما با همه تلاش ها کوشش داریم که پس اوضاع تنظیفی رو نرمال بسازیم. ښاغلي غوري دا هم وویل چې د ښار د پاک ساتلو لپاره موجوده پرسونل کافي نه دی، خو له دې نیمګړتیا سره سره دوی په دې برخه کې له هڅو لاس نه دی اخیستی. کابل ښاروالۍ یو ځل بیا له خلکو هیله وکړه چې د ښار اوسېدنې فرهنګ دې په پام کې ونیسي او د ښار لارې، سړکونه او کوڅې دې د خپلو کورونو په شان وګڼي او په پاک ساتلو کې دې له ښاروالۍ سره مرسته وکړي. د افغانستان جمهور رئیس هم په خپلې یوې وینا کې د ښاري ژوند د فرهنګ په مراعاتولو تاکید کړی دی.